د لوی خدای په نامه د خبرونو سرټکی په ایران کې افغانانو ته د افغانستان سفارت لخوا د یوې اعلامیې نشریدل. د نیمروز په ملک پوله کې د کډوالو له پنډغالي څخه د ملا نورالدین ترابي لیدنه او د ایران او عربستان د مشرانو ترمنځ تلیفوني خبرې اترې. له مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د 1404 کال د غبرګولې 25 نیټه ده. زه زیم دا بشپړ خبرونه دي. په ایران کې د افغانستان اسلامي امارات سفارت له ټولو میشتو افغانانو غوښتي چې له حساسو نظامي مرکزونو څخه لرې پاتې شي او له سیاسي فعالیتونو او پاروونکو موضوعاتو ډډه وکړي. په دې اعلامیه کې ټینګار شوی چې د ایران پوځي مرکزونه په جدي توګه تر امنیتي څار لاندې دي او شاوخوا یې هر ډول مشکوک چلند د ایران د امنیتي بنسټونو لخوا د نیولو په قانوني اقدام سبب کیدای شي. په ایران کې د افغانستان سفارت له افغان کډوالو غوښتي چې په عامو ځایونو لکه میټرو، بازار، ټکسي یا د کتارونو په تمځایونو کې د داسې موضوعاتو لکه مظاهرې، بریدونو یا سیاسي دریځونو په اړه له خبرو کولو ډډه وکړي. د دې خبرتیا له مخې افغان اتباع باید له ګوندیزو غونډو، سیاسي فعالیتونو، مظاهرو، سیاسي څرګندونو او د سیاسي مطالبو له خپرولو یا شریکولو څخه په مجازي فضا کې هم ځانونه وساتي. له پیر سره د مبارزې آمادګۍ ملي ادارې لوی رئیس ملا نورالدین ترابي نیمروز د سفر په ترڅ کې په ملک پوله د کډوالو له پنډغال څخه لیدنه کړې ده. ښاغلي ترابي د لیدنې کې پر مهال کډوالو ته وړاندې شوي خدمتونه، عمومي وضعیت او د هغوی ستونزې ارزولي دي. نوموړي ډاډ ورکړی چې د کډوالو د وضعیت ښه والي لپاره به هڅې دوام ومومي. د ایران سپاه پاسداران د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د بي پیلوټ الوتکو او توغندیو په مرسته د صهیونیستي رژیم د نفت او انرژي تاسیسات په نښه کړي دي. سپاه پاسداران خبرداری ورکړې چې که اسرائیل په ایران بریدونو ته دوام ورکړي له پراخ عملیاتو سره به مخامخ شي. او وروستی خبر ده چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد ابن سلمان د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان سره په تلیفوني خبرو کې ویلي چې هیواد یې د ایران د خلکو ترڅنګ ولاړ دی او اسلامي نړۍ په یووالي سره د ایران ملاتړ کوي دی. د ایران د ولسمشي ریاست د اعلامیې پر بنسټ د سعودي عربستان ولیعهد زیاته کړې چې اسرائیل خپله ټوله هڅه کړې څو امریکا له ایران سره په جګړه کې ښکیل کړي. دغه راز د ایران ولسمشر ویلي چې سعودي عربستان کولی شي چې د اسلامي هیوادونو د یووالي او مسلمانانو له حقونو څخه دفاع برخو کې ګټور رول ولوبوي. قدرمن لیدونکو له ملتیا مننه تر بیا ښه وخته او ښې چارې.